وروستی دیدن لنډه او دردونکې کیسه امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. په وینو سره کالي یې ترې وویستل، سینه یې سوری سوری وه، وینې لا هم ترې روانې وې. پر تخته یې اوږد واچولو، څلورو نفرو د غسل ورکولو لپاره یې لستوني بډ وهل. غسل یې ورکړو، په سپین کفن کې یې تاو کړ، خو سپین کفن بیرته په سرو وینو سور شو. تابوت یې راوړلو، د تابوت سر یې پورته کړو، سپینه پخته یې پکې هواره کړه. په سپین کفن کې چې په وینو سور اوښتی و، له تختې پورته کړو، په تابوت کې یې کېښودلو. پر غاړه کې یې 2-3 ګلان ور واچول. نري تور برېت یې پر شونډو کتار پراته وو، ښکلي ویښتان یې ورته په لاس جوړ کړل. ځوان دومره ښکلی ښکارېده، ته به وایې چې نن یې د واده ورځ ده. سپین کفن، تور ویښته، د غاړې ګلان، غوړېدلې خوله، داسې برېښېده لکه یو نفر چې په کلونو کلونو خپله معشوقه نه وي لیدلې، او دا هم د لومړي ځل لپاره د خپلې معشوقې دیدن ته ورځي. سپینې جامې پر تن، پاک ښکلي ویښته، خوشحاله او د خندا ډکه خوله یې خواته ور روان وي. غسل ورکوونکي په ننداره ولاړ وو، د غسل خانې ور خلاص شو. نور خلک چې جامې په وینو سرې په تن وې راوړل، غسل ورکوونکو سترګې ور واړولې، د ټولو سترګې سرې شوې وې. د تابوت د سر تخته یې راواخیسته، د تابوت پر سر یې کېښوده، میخونه یې پرې کلک کړل. یو نفر بیرون ته ووت، له هغې خوا ورسره 4 نور نفره هم راغلل. تابوت ته ورنږدې شول، 4 واړو سترګو ته لاسونه پورته کړل، خپلې سترګې پرې ټینګې کړې، ژوره ژوره ساه یې واخیسته. غلی ولاړ وو، له سترګې اوښکې روانې وې. یو نفر غږ پرې وکړ، زر کوئ دا پورته کړئ چې دلته بل نفر ږدو. تابوت یې پورته کړ، د غسل خانې ووتل. پر امبولانس کې کېښود، 2 نفره نور هم ورسره ورپورته شول. د امبولانس له سلنګ سره دود ووت، حرکت یې وکړ. له شانه نور ملګري هم ورپسې شول. امبولانس پر سړک پر تیزۍ روان وو. له شا ورپسې د ښار موټرو کتارونه جوړ کړي وو. ځای ځای به په بیروبار کې بند پاتې شول. یو مخصوصه رنګ به یې چالان کړو. په مخ کې ولاړ موټر به د سړک بغلو ته شول. امبولانس ته به یې لار خلاصه کړه. موټر مخ په وردګو روان وو، خپله لاره یې لنډوله. امبولانس د توپ په سیمه کې د چک ولسوالۍ په لوري تاو شو. لمر مخ په ډوبېدو و، خپلې زیړې وړانګې ورو ورو ټولولې. د مسجد مخه کې د کلي سپینګیري ځوانان ماشومان راټول وو. امبولانس ودرېده. له شاته موټر نه 2 ملګرو راټوپ کړل او د امبولانس خواته یې ورمنډه کړل. 5 نفر نور هم له موټر راښکته شول. د امبولانس چار اطراف خلک راټول شول. امبولانس په خلکو کې ورک شو. د امبولانس دروازه یې خلاصه کړه. تابوت یې تر راښکته کړو، د مسجد مخې ته یې یووړ، سیوري ته یې کېښوده. نفر په تابوت ورټول وو. د هغه ځوان چې په وینو سور د تابوت په منځ کې په خواږه خوب ویده و ننداره کوله. د هر یوه سترګې سرې وې، د سترګو به یې اوښکې روانې وې. یو سپین ږیره له جومات راووت، په لوړ غږ یې وویل، د الله رضا ده، بله چاره نه لرو، ټول په همدې لاره ځو. نور غلی شو، جیب ته یې لاس کړو، سپین دسمال یې له جیبه راوویست، سترګو ته یې پورته کړو، د خپلو سترګو اوښکې پرې وچې کړې. بیا په بنده ژبه وویل، جنازه پورته کړئ چې کور ته یې وروړو. خلک خواره شول. جنازه یې 4 نفرو پورته کړه، مخ پر کور یې ور روانه کړه. یو نفر چې په ډاټسن کې راغلی و درب یې شو، په خړه ځمکه راګزار شو. ورسره ملګري پرې ورټول شول. لا هم لمر خپلې وړانګې د غرونو په سرو ساتلې وې، لکه د چا په تمه چې وي. جنازه یې د کور په دروازه ور دننه کړه. په انګړ کې چوپه چوپتیا خوره وه. د تندورخانې نه لوګی پورته کېده. یوه پیغله چې د اور سره ناسته وه، سترګې یې دود سرې کړې وې. د خلکو ګڼې ګوڼې ته یې پام شو. زر جګه شوه، د ټیکري په سمولو شوه چې پر تابوت یې سترګې ولګېدې. له خولې یې یوه زوروره چیغه ووتله. د حویلۍ په ونو کې ناستې مرغۍ د نجلۍ له چیغو سره ټولې وتښتېدلې. جنۍ لوڅې پښې مخ پر تابوت ورمنډه کړل. ټیکری په لاره کې ترې ګزار شو. تابوت ته راورسېده، په ورور یې سترګې ولګېدې. له تابوت یې غېږ تاو کړه. لالا په تا څه شوي؟ ته یې ولې په دې کې اچولی یې؟ خیر دی راجګ شه.
ته موږ داسې یوازې نشي پرېښودی. له دې سره مور او پلار هم راورسېدل. په حویلۍ کې غوغا جوړه وه. ټولو خلکو د دوی پر حال اوښکې تویولې. جنۍ هم داسې په چیغو چیغو ژړل. په ژړا کې به هم دا ویل خیر دی جګ شه لالا، ته موږ سره داسې نشي کولی. موږ د چاته پرېښودلو؟ تا خو ویلي و چې زه څو ورځې وروسته کور ته درځم. هغه ما سره کړې وعده دې هم پوره نه کړه ولاړې. خیر دی لالا، هیڅ درنه نه غواړم، خو جګ شه. په کور کې د ښځو بیروبار هم زیات شو. د هرې یوې له سترګو اوښکې روانې وې. یو نفر غږ وکړو راځئ چې موږ ووځو. یو د بیرون خوا ته روان وو. له دروازې ووتل. لا هم په حویلۍ کې غوغا وه. پلار یې 2 سپین ږیرو له مټو ونیولو بیرون ته وویسته. پلار یې په پټه خوله اوښکې روانې وې. خلکو ورته لګیا و نصیحتونه یې کول، خو پلار یې په دروازه کې سترګې خښې کړې وې. مړې اوښکې روانې وې. جنۍ د تابوت له باسه غېږ تاو کړې وه. غږ یې ورک شو. یوازې زګیروی یې اورېدل کېده. د تابوت له سره په خړه ځمکه ګزار شوه. د کلي ښځې پرې ورټولې شوې. جنۍ یې پورته کړه، اوبه یې پر مخ ور وشیندلې. د ماښام تیاره مخ په زیاتېدو وه. له هر چا لمونځ هیر وه. اوښکې تویولې. شپه هم مخ په پخېدو وه، خو د شپې تیاره د 15 سپوږمۍ ورکه کړې وه. په اسمان کې ستوري داسې ځلېدل لکه د یوې کوټې کړکۍ کې بلې شوې شمې. د تابوت په خوا کې مور پلار خور تر سهاره ویښ ناست وو. خپلې اوښکې یې تویولې. د 3 وړو رنګونه زیړه اوښتي وو، لکه ټکی وینی چې په وجود کې نه وي. سهار شو. لمر یو ځل بیا خپلې وړانګې په غرونو ونو په ټوله ځمکه وغوړولې. د نږدې کلیو خپل خپلوان راټول شوي وو. د جنازې وخت را ورسېده. جنازه یې پورته کوله، خورې د ځوانانو ګریوانو ته لاس ور واچولو لکه د چا چې د دښمن سره جنگ وي. همدا یې ویل زما لالا رانه مه وړئ، زما لالا رانه مه وړئ. نور یې خلک پرېښودل. له تابوت یې غېږ تاو کړه. په چیغو چیغو یې په تابوت کې پروت ځوان ته وویل لالا دا خلک وینې تا رانه وړي. خیر دی لالا ورته ووایه چې نه دي وړي. که ته نه ورته وایې خو زه نه پرېږدم چې تا رانه یوسي. جنۍ ښځو له تابوت پورته کړه. جنازه یې یوړه د جنازې لپاره. جنۍ ښځو ټینګه نیولې وه. په چیغو چیغو یې ژړل. همدا یې ویل خیر دی زما لالا مه وړئ. جنازه یې وکړه. جنازه یې د اخري ځل لپاره کور ته وروړله. د هدیرې ته وړلو په وخت کې هر چا ته زارۍ کولې. په پښو کې ورته ولوېده، خو چا یې خبره نه منله. ښځو بیا جنۍ ټینګه ونیوله. جنازه یې پورته کړه. جنۍ مخ په تابوت پسې زورونه وهل، خو ښځو ټینګه نیولې وه. جنۍ یو په زوره چیغه وکړه لالا. د جنۍ غږ ورک شو. بېهوشه شوه. نورې ښځې هم پرې ورټولې شوې. چې درب شو ښځو ور وکتل چې مور یې هم پر ځمکه په خړو خاورو کې بېهوشه پرته وه. مور او لور دواړه یې پورته کړل، کوټې ته یې دننه کړې. همداسې بېهوشه پرتې وې. د کلي ښځې هم سرو ته ناستې وې. جنۍ په هوش راغله. لکه لیونۍ له کوټې منډه کړه. د حویلۍ خواته یې منډه اخیسته. یو ځوان هلک چې له تابوته وینه پر ځمکه څڅېدلې وه په بیل کې اخیستله، بیرون یې له کوره وړله. جنۍ ځوان هلک پورې وهلو. له دې سره ښځې هم راورسېدې. ښځو بیا راونیوله، کوټې ته یې یوړه. په مور یې سترګې ولګېدې چې بېهوشه د کوټې پر غولي پرته ده. له مور یې غېږ تاو کړه. مور یې چې بېهوشه پرته وه ورته ویې ویل مورې ګوره لالا مې دې ولیدو، موږ یې پرېښودلو، دی له دې دنیا لاړو. هغه زما سره کړې وعده یې هم پوره نه کړه. هغه خو ویلي و چې زه رخصتي کور ته درځم. وګوره موږ یې یوازې پرېښودلو او دی لاړو. تابوت یې پر قبر کې کېښودلو. تبۍ یې ورپسې کېښودې. خاورې ورباندې انبار کړې. لاسونه یې پورته کړل. دعا یې وکړه. خلک ټولی ټولی له قبر روان وو. یوازې پلار او هغه 9 نفره ملګري یې ورسره راغلي او پاتې شول. نور ټول ترې لاړل. اسمان هم د دې کورنۍ په حال ژړا شروع کړه. خپلې اوښکې د ځمکې پر مخ تویولې. له ځمکې نه خوږ بوی پورته کېدو. د ماښام تیاره خوره شوه. پلار او ملګري هم له قبره راپورته شول. د کور خواته روان شول. کور ته له رسېدو سره سم هغه 9 ملګري چې ورسره راغلي وو د شهید ځوان له پلار نه اجازه وغوښته. د شهید پلار ورته وویل ورځئ بچیانو، خدای دې تاسې راته ژوندي لري. سترګې له اوښکو راډکې شولې. خدای پاماني یې وکړه.
15 نفر په یو موټر کې دننه او 4 نفر په بل موټر کې مخ په خپله لاره لاړل. شپه یې په سرو سترګو تېره کړه. سهار سپې د چاو مهال د سهار د لمانځه له اذانونه مخکې مور پلار خور د قبر خوا ته ورغلل. مور او پلار ورته دعاوې کولې. خوري قرآن کریم ورسره و، تلاوت یې پرې کاوه. لمر خپلې زیړې وړانګې پر ځمکې خورې کړې وې. آخري دعا یې وکړه، د کور په خوا روان شول. لږ مخکې تللي و، خور یې بیرته ورتاو شوه. مور او پلار یې ځای پر ځای ودرېدل. جنۍ بیرته د قبر خوا ته راورسېدله. په قبر باندې انبار شویو خاورو باندې ورټیټه شوه. خاورې یې ښکل کړې، بیرته راپورته شوه. د خپل د سر ټیکری یې راپورته کړو. په منځ یې پرې کړ، پر قبر ولاړ لرګي باندې کلک وتړلو. په قبر یې سترګې ورټیټې کړې، ویې ویل اوس به ماته څوک د ورور مینه راکوي؟ زه به اوس له چا سره جنګونه کوم؟ هغه زما سره کړې واده دې هم پوره نه کړه ولاړې. خو خیر کومه خبره نه ده. زه تل درته دعا کوم الله دې تا ته دغه دنیا ښکلې کړي. الله تعالی دې جنت الفردوس په نصیب کړه. له اوښکو ډکې سترګې د کور خوا ته روانه شوه. قبر ته راشه حال مې واخله، قبر ته راشه حال مې واخله، دیدن به نه وي راته پورته کړه لاسونه. د جدایۍ زور مې لیدلی، د جدایۍ زور مې لیدلی، په میږي پښه نږدم چې یار به یې پاتې شي نه. کال دې پوره شو هیر مې نشوې، کال دې پوره شو هیر مې نشوې، خلکو ویل چې وخت غمونه هیروي نه. رنګ کې مې ټکی وینه نشته، رنګ کې مې ټکی وینه نشته، په ریکارډ شوي غږ دې بیا ورپېښه شومه. د انقلاب زور خو دې ولید، د انقلاب زور خو دې ولید، ډېرې ورېندارې اوس لیورو ته ناستې دینه. مسافري سخته خواري ده، مسافري سخته خواري ده، مور به دې نه وي جار به څوک درته کوي نه. جانان د خاورو د خوب نه و، جانان د خاورو د خوب نه و، مورجانې قبر ړنګوم بالښت وروړمه. پر تا مې زیری د مرګ وشه، پر تا مې زیری د مرګ وشه، چې تور رانجه دې پر مخ جوړ کړي قطارونه. که چیرته کیږي بیرته راشه، که چیرته کیږي بیرته راشه، قسم د یاره ځمکه ځای نه راکوي نه. په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه دې زړه راډک شه، په نیمه شپه مې سترګې ډنډ ولاړې دي نه. په نیمه شپه راته رایاد شي، په نیمه شپه راته رایاد شي، خلق ویده دي زه سلګو نیولې یمه.